افغانان د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هیلې امیدونه او اندېښنې لري. د بین الافغاني مذاکراتو لپاره تر ټولو ستر خنډ د 400 طالب بندیانو خلاصون و چې د لوی مشورتي جرګې په غوښتنه ولسمشر غني د دغو بندیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ چې هدف یې د سولې په پروسه کې د چټکتیا او اسانتیاو رامنځته کول و. ولسمشر غني په لوی مشورتي جرګه کې ویلي و چې د پاتې 400 طالب بندیانو د خلاصون وروسته به ډیر ژر بین الافغاني مذاکرات پیل شي. همداراز وسلوالو طالبانو هم د خپلو بندیانو د خلاصون څخه وروسته په یوه اونۍ کې دننه د خبرو اترو د پیل ژمنه کړې وه. اوس په حکومت کې یو شمېر سرچینې وایي چې ټاکل شوي راتلونکي یکشنبې د قطر مرکز دوحه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. یو شمېر افغانان د سولې خبرو ته هیله مند ښکاري. دوی وایي افغانان د 40 کلونو راهیسې ځورېدلي کړېدلي او بد شرایط تجربه کړي چې په هیواد کې د سولې راتلو ته شي بې شماري. خلک له وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د سولې مذاکراتو کې د حوصلې او نرمښت څخه کار واخلي تر څو د افغان وطن پر زخمونو ژر تر ژره د مرهم پټۍ کېښودل شي. دا چې څرنګه د 40 کالو د ناخوالو د ختمېدو یو بهترین فرصت دی، چانس دی د افغانستان دپاره، د افغانانو دپاره، د افغانانو د ناخوالو د ختمېدو دپاره. نو هیله مو دا ده د خپلو افغاني مشرانو نه چې د بین الافغاني مذاکرات پیلېږي لومړی خو کوشش وکړي چې په دې کې یو قسم اتباع خارجي ورکې مداخله ونه کړي، ځکه چې د خلکو تمه او امیدونه ډیر زیات تړل شوي دي. بل لور ته د چارو یو شمېر کارپوهان لا هم د وسلوالو طالبانو په نیت شکمن دي او وایي دوی تل د افغانانو هیلې له خاورو سره خاورې کړي دي. د دوی په وینا وسلوالو طالبانو د خپلو 500,000 خطرناکو بندیانو د خوشي کېدا څخه وروسته باید لږ تر لږه ور بند کړی وای، چې برعکس دوی خپل جنګیالیو ته د جګړې د زیاتولو او ګرمولو امر کړی دی. دوی خپله باندې داسې دغه هم د ځینې ګروپونه دوی له ادارې څخه وتلي دي، تقریبا په 50% ګروپونه دوی له ادارې څخه وتلي دي او خپل عملا ځینې ګروپونه د هلمند دغو لخوا څخه، ځینې د اقالي لخوا څخه، ځینې د قطر د طالبانو، یعنې هغه انارشیزم چې فعلا د طالبانو په صفوفو کې موجود ده. زه ګمان نه کوم چې د دوی یوه قمندان هم ورباندې تطبیق شي یا د ومنل شي عملي شي. د مذاکراتو له د غیر مذاکراتو له ورباندو هر وخت دغه بدمنلۍ احساس کوم، ځکه چې دلته هر څه خپل سرې باندې شکل باندې روان دي. هر څه یو ډېره لویه خپلسري د طالبانو په صفوفو کې روانه ده چې دوی د کنټرول څخه عاجز دي. د یادونې ده چې ملي امنیت شورا هم ویلي وسلوالو طالبانو د خپلو ژمنو خلاف د تیر لوی اختر د اوربند پر مهال 32 بریدونه کړي وو چې یو شمېر ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې.